نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو تن چې مسجد ته راشي په اوداسه کې د ده لپاره څومره اجر دی، د ده لپاره ډېر اجرونه دي او ډېرې فایدې دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من خرج من بیته متطهرا، څوک چې د کور نه راوځي په داسې حال کې چې اودسې کړې وي، داسې نه چې مسجد ته راشي او په مسجد کې اودس کوي، مسجد کې نه په کور کې اودس کړې وي. او څوک چې په مسجد کې اودس کوي نو هغه لپاره دا درجه نه ده، د هغه لپاره دا ثوابونه نه ملایوي. دا ثوابونه به هغه چا ته ملایوي چې کوم سړی په کور کې اودس وکړي. نو په کور کې د اودس وکړو او بیا وروتې مسجد طرف ته د فرمون لپاره الی صلات المکتوبه د فرمون لپاره وروتې، نو فاجره کاجر الحاج المحرم، وي دته به ثواب ملایويږي لکه د حج کړی دی او دی په حالت د احرام کې دی. سبحان الله. یعنی تا اودس په کور کې وکړو او د فرمون لپاره ته مسجد ته راغی، نو تعالی په الله رب العالمین د حج برابر ثواب درکوي لکه تا حج وکړو ته په احرام په حالت کې. زما محترمو، نن سبا په حج باندې څومره خرچه راځي؟ نن سبا په حج باندې چې خرچه راځي لس لکو نه زیاته خرچه راځي. او دغه رنګ ورپسې ځي به هم څلوېښت ورځې هم تېرې، او دغه رنګ سفر به هم ورپسې کوي. او یو تن دی چې هغه په کور کې اودس وکړي، او یو تن دی چې هغه 15 وخته په کور کې اودس کوي او مسجد ته راځي 15 وخته فرمون لپاره. نو دا داسې ده لکه ته 15 حجونه ثواب حاصل کړو، 15 حجونو ثواب د حاصل کړو. او دغه رنګ ورپسې وایي ومن خرج الى تصبیح الضحى، او څوک چې راووتو د ساح مونځ دپاره، د ساح مونځ دپاره مسجد ته راووتو. دې معلومیږي چې یو سړی ساح مونځ کوي د مسجد دپاره، مسجد ته دې روزي دا غوره عمل دی، بهتر عمل دی چې مسجد ته روزي. او لا ينصبه الا اياه، وی دې ساح مونځ پاسولی دی، بل یو کار نه دی پاسولی مگر دې ساح مونځ پاسولی دی. نو فاجره کاجر المعتمر، وی د لپاره اجر د عمرې برابر ثواب دی. څوک چې ساح مونځ لپاره مسجد ته راځي د لپاره د عمرې برابر ثواب دی. او وصلاة على اثر صلاة لا لغو بینهما، او منځ پسې بل منځ کې او دغه په منځ کې لغویات فضولیاتونه کې، نو کتاب فی العلیین دله ولیکلی شي، یو خط ولیکلی شي په علیین کې چې دا کم د نیکانو یو ځای دی، په هغې کې ورله یو خط ولیکلی شي، هلته ورته خط لیکلی کېږي. نو څومره ثوابونه زما محترمو. یعنی یو تن هغه په کور کې اودس وکړي او روزي مسجد طرف ته، نو دته به د حج عمره ثواب ملایوي. او یو سړی د ساخ مونځ دپاره مسجد ته راشي دته په عمرې ثواب ملایوي. او یو مونځ نه پس بل مونځ او د هغې په منځ کې لغویاتونه کې، نو دا ورله په کتاب علیین کې لیکلی کېږي. نو په کار دا دی چې مونږ او تاسو مانځه دپاره چې راځو په کورونو کې اودسونه وکړو. دا کم خلک چې نږدې مسجد سره نږدې خلک دي، دې دپاره په کار دا دی چې دوی په کورونو کې مونځونه وکړي او دغه ثوابونه او اجرونه حاصل کړي چې تا ته پرې د حج او د عمرې برابر ثواب ملایوي.